السلام علیکم پوجدا. وعلیکم سلام. بیا څه دی هلکه؟ پوجدا دا یو 15 منټو له موټر سایکل پکارو، ډېره ایمرجنسي ده که نه. بوزئ خو د خدای لپاره پکې تیل وانچوئ، خو راولې تشې ودروئ. مړه پوچدا دا نوم دی پوچ دی، نو خبرې خو پوچې مه کوه که نه. د الله ولی دومره کمزوري هم نه یو چې په کم ځای کې پکې تیل ختم شو هم په هغه ټک به مې ته مسکال کړی او چې مسکال وکړم نو رینګ ډایرک راکوه او درته به وایم چې موټر سایکل دې په پلاني ځای کې باعزته ولاړ او تیل ور را رسوه، چابي راکواله. مړه چابي والا سیم ستا په اخوا نوره تیاره ده ځه، خو چله روانه چې او خیال کوه څه ګډ وډ یې ټول نو. خچاره یارانو پوچدا دا زنده‌باد موټر سایکل مې ته راوستو. راځئ ملګري راشه کسان په ډېرې مړه سایکل وچخو سړی موټر سایکل کوشه لرشم کوشه داسې چل له ملګرو چې دا شی په نمبر کوو. نمبر به داسې وي که نه چې 2 کسان به زما سره وي او 2 به ستا سره وي. اولنی نمبر به زما او د چقل ټیټي بس تاسو په خپل ټول کارونه ختم کړئ او زه بیا به زما د پهلوان نمبر وي او زما او د ده به ما ته خو پرېږدئ که نه مشر زه ورپسې نمبر به د دوی دوانو شي او زه ځم په دې کلي کې ګرځم چې د چا څه کار ماري که نه نسوار مسوار څه پکار دي د هغو ټولو لیست لیکمه بیا ورپسې موږ ځو. نه دا د سوال ګاډی دی نه او که نه ګاډه سټارټ کړه ځه کښېنئ ورته کښېنئ په نمبر. لکه د کباړ جورابي زموږ نمبر نږدې دی که نه نو داس چلو که په دې کلي کې وګرځه یو لیست جوړ کړه چې د چا څه شی پکار وي که نه بس په هغې ولیکه ولې چې په خدمت باندې الله میلاویږي. ټیک ده او هغه یو ماما دی هغه ته ناستې تقاضې ته دنه هم تپوس کړه څه یې پکار دي. او ماما څه خو دې پکار نه دي که نه یا باچو زما لوټه پکار ته تستی راورسوئ. لوټه صحیح شو زه دا بدلم ته بازار نه راوړو ولې په بازار کې 1 نمبر لوټي. ملګرو زمونږ نمبر ختم شو راځئ اوس پې تاسو خپل څه بیګار وکئ. راځه هلکه زما او ستا نمبر دی. زه پرېږده تاسو ته څه ښیئ زموږ نمبر هسې هم رانږدې شو. زه ستاسو نمبر شو خپل مې ماته شو. السلام علیکم ملګرو موټر سایکل راوستو. وعلیکم سلام ښه وکړو ملګرو داسې چل دی چې روپۍ راکئ دې موټر سایکل ته ما اوس تیل واچول. د خدای تعالی قمقل چیزه په دې غره کې څه تیل څه ګوري خو هغه د پوج دا تیل په هغې ځو راځو. مطلب مې دا ده چې روپۍ راغونډ نه کوي پوج داله به نغدې ورکړمه چې ځانه پې تیل واچوي مړه. اوس د خبرې لرالې داسې سیده خبره کوه. سل روپۍ راکړه هله پیسې زما ورکړه ستا به م ورکړم ځه ټیک ده دا 200 روپۍ زموږ کاروره راکړه. دا والا نور دا پکې زموږ د طرفه هغه شان په یو غشي باندې 4 ښکار هلکه د موټر سایکل روان کړه. دې ورخېږي ټینکۍ والا پوره ډکه که پوج ډاله نه رښتیا موټر سایکل لا دا جاغ کوم دی ګل ته چې بیزې رانه ونه خوري دا ګل نه کړاو مې په ډېر وشو. ښه چارې پوجدا موټر سایکل مې دله راویستو پای عزت کې راشه سنبالې که هلکه لومبړانو موټر سایکل راوستو. هلکه ملګري دا دې اوس چل کړی دی د ده نه خو لوګي خېږي مسلمانه ده خو دی و پوجدا دا لوګي دې ځکه خېږي که نه چې تیل مې پکې بې انتها زیات کړل په سپېمو دې تیل راوتي دي. دا داسې مثال شو لکه انسان چې مرچکي زیات کړي او بیا لوګي په سپېمو راوباسي نور هېڅ مسله هم نشته. دا چابي دې په جیب کې کښېږده او زه د لاړم.
تاسو خدای غرق نه کړی که تاسو څه وایي چې دا د پوچ دا د موټر سایکل دی څه د ما په خپلو نغدو روپو واخیستو په نغدو د دې دپاره خو مسلمانانو زه روټۍ م لږه خورم چې وزن پې کم راځي نن نه بعد مرګتیا ختمه لرې کېږئ مرګتیا ختمه او کله ناکله خو زه دې په وګوړم تا خو تیاره ده یې وړه پوچ دا دو موټر سایکل خراب کړي اوس د خپل ګاډي د سره شو نو څوک پرېږدي نو راځئ ملګرو د ده ملګرتیا داسې ده که اوبو کې بړبوړه کوي شي او سر سره وخېږي او خواره واره شي زما خوا تیاره ده راځئ تې ځئ مړه ځئ لړکېږئ زه به ځانه نورو پړسومه د پوچ دا پټ موټر سایکل مزې وکړې وه زما موټر سایکل چې کوم دی تباه کوئ موټر سایکل به چا ستا نمبر دی چې چوتوم دی راځئ که ځانو ته ټیټ کمه یا الله غیر یاره زشانه بنده چې مې را پرېښوده څلور مې تې په ځای وویشتو وروره لوکوټې راکم شه داسې وې تو یاره که خدای مې نه غلطی نو دا څلور خو مې تې ویشتي وروره لوکوټې ګزاره کوه یاره نه منې که نه زه خو یم دا خوا خو مې ورته ویشتي وه که نه لږه وروره خواګانې ماګانې پرېږدوه د موټر سایکل چابي راکوه شابه ایمرجنسي ده پوچ دادا زما او ستا د موټر سایکل ګپ ختم شو څه مطلب دا پوچ دادا چې د موټر سایکل چابي زما د رور سره ده د کوم یو ورور سره ده په هغه سعودي عرب کې چې دی که نه دا چابي د هغه سره ده اصل خبره دا ده پوچ ده چې دا موټر سایکل موږ د هغه په پیسو اخیستی دی نو هغه وایي چې زما د اجازت نه بغیر به بازار ته نه ځئ نو چې موږ کله بازار ته ځو هغه ته رینګ وکړو چې څوک راځي چابي وله ورکړي نو چې بازار ته پې لاړ شو بیا چې څوک ځي چابي وله ویسي ملګري ستا نه په خوا تیاره ده ته چې کومې پاسې نه هغو ټچ خانم نه پاسئ ته خو د ټچ خان نه دوه ګوتې سې وایې ها پوه شوم صفا خبره کوه چې موټر سایکل نه در کومه که نو پوچ دادا داسې وګڼه نه یې در کومه ځه ها ما تاسو له په کم ځای کې لاس نه در کړی او بیا زما د دوه موټر سایکل تباه او برباد کړې او زما نیکي تاسو هېروئ خو داسې وګڼئ زما ستاسو رقم خادي پاتې ده ستاسو سره زه مړه پاتې صحیح ده ځه پرېږده سړیا موټر سایکل یې لکه دې پوچ دادا خو تا سره ډېر ښه کړلي او زه یې چې کومه چې تا لپاره ځای کې لاس درکوي ته اوس دا داسې ولیکې مړه ده به ما له لاس راکړی سړیا دله چې په بله ورځ ما کم لاس ورکړلی که نه نو داسې به دله د دنې کم نه یې ورکړی داسې وې یروره تا د پوچ دا سر څخه کړلي زه خو چې تا وینم ټوله ورځ په لارو کوڅو کې ارامېتوبونه کې مړه اصل خبره دا ده زیشان به یا بله ورځ زموږ راغلو میلمانه نو ما هوټل ته بوتلو نو پوچ دا راسره مو نو چې روټۍ وخوړه نو پوچ دا مخکې شوې دا روپۍ به زه ورکم نو چې روپۍ ورکولې په عین موقع کې ورسره روپۍ کمې شوې داسې وې نو تا پکې څو روپۍ ورکړې ما پکې نوی لوټ د 10 روپو ورکړې نو تاسو ډوډۍ د څو وخوړه زما د نوي لوټ سره د 10 روپو لوټ سره پوچ دا 3000 روپۍ نورې ورکړې لکه مطلب دا چې 3000 پوچ دا ورکړې او 10 روپۍ تا ورکړې ها دا خو وجل کوي تا خو ډېرې زیاتې ورکړلې دا خو ما وایي ستا نه خو خوا تیاره ده تا خو زورور تاوانونه کړلي نو تاوانونو مخکې هم تا روانې کړلي وا ګل بدینه څه کې ها رور مې داسې کار شوی دی چې پلار مې راله نه په کشتونه موټر سایکل اخیستی دی خو اوس د چلولو چل یې نه راځي مړه مسلمانه چلولو چل زه څه دپاره یم زه خو پایلټ یم مسلمانه یروره ته خو ما په خر لیدلی خو ما په موټر سایکل چلولو نه یې لیدلی یا د مسلمان بچه د حق خر نه روان شوی یم او د خیره کړول جازونه چلوم خپلو دي ښه نو بیا داسې کار وکړه چې راځه چې دا چل راته زده کړې بس ټیک ته پیډلې راته ښایه یروره په دې کې پیډلې نه دا موټر سایکل دی مړه ګف لګومه هینډ بریک راته ښایه یروره په دې کې هینډ بریک هم دی دا څه ښه مقل شی ته لکه زه یې پېژنم دا سایکل دی که نه یروره دا سایکل نه دی دا موټر سایکل دی لکه موټر په دې پورې کم دی د الله ولي خو 2 خپې په سایکل پورې 2 په دې پورې راخېږه یروره په هغې پورې زړه نه وي په دې پردو نه زړه دی مړه راځه سړیه چې چل درته ښیمه لکه غوزار مې نه کې ګورې
مړه زما باندې اعتبار ستا نشته ول نشته وروره خو بس زه نو څه وکړو سړیه یا الله خیر را پېښ کړي یا الله یا وروره ډېره ګزاره کوه د پلار ګوره اولنی زوی یم یا وروره په کله راځه کله راځه یا وروره موټرسایکل لاله خراب نه کړې پلار مې راله په کشتونه اخیستی دی الله خو دا موټرسایکل لاله روغ راوله زما موټرسایکل آخر ودرېږه خره ودرېږه وایه لکه بچه لکه ته خدای خونه ړانګه که ولې پورې ورختې کوشه غریب خره کوز مې غریب خره الله سره بره واده مې ملاره غریب خره کوز مې غریب خره یه لکه غریب خان نه یم نورواهي یم مسلمانه ماتې کوزکه کوز مې ګدې یا الله اوس یې وجنګې نو چې پوه شو دې لالا ستا د مرګي نه خو تا سره ډېرې ردې بدې ونه وې دا خو ستا د ډېر وخت مرګری او تاسو ډېر ښکلی وخت تېر کړی و رحیمزاده ته زما سره څه وخت کې ښه کړي دي او هغه ښه نه دي هغه زما د زړه نه نه وځي په دې ما ته هر څه ووایي که نه خو هغه یو خن دي هغه زه د قیامته پورې او د مرګه پورې نه شم هېرولی لالا ستا د مرګتیا ته او ستاسو د دوستۍ ته زه سلام کوم ما صرف چې کولی لالا چې زما دا یار په څومره اوبو کې دی نورواهي وروره زه ستا د خبرې سره اتفاق کوم خو زموږ په پښتنو کې دا یو غټ کمی دی چې ټول عمر به سره ښه کوې او چې په کلمه کې کسه پورته شي نو هر څه په سین له وکړي بلکل لالا دا کمی خو په من کې شته که نه ټول عمر چې کوم دی خبره سره یو خلک کوي خو چې لکه ته بره شي نو هر څه سین باندې ویسي ملګرو زمونږ د دې میسج او زمونږ د دې ویډیو د سوات کې پی کې واینز پوره ټیم مقصد دا دی چې یو انسان ستاسو سره هر څومره بد کړي یا کوي خو که چېرې په زندګۍ کې هغه ستاسو سره خم کړي نو موږ له پکار دی چې د هغوی هغه یو ښه یادو هغه نور ټول بد چې کوم دي شاته غورځوو که څنګه شبیره بالکل صحیح خبره ده زمونږ د ټیم د طرفه او د ټولو مسلمانانو د طرفه موږ دا یو پیغام دی چې د یو بل سره ښه کوو خو بد به نه کوو ته یو دوه خبرې وکړې وروره زمونږ خو بس څه خبرې چې وي دو وکړې او ډېرې خبرې نه غواړو خو زمونږ دا ویډیو د چا خوښه شوي نو دا لایک کوئ او کمنټس پې وکړئ او ډېره زیاته یې شیر کړئ چې ټولو خلکو ته دا میسیج ورسي ځکه چې په دې کې یو غټ میسیج پروت دی والسلام او د یو بل سره مینه محبت کوئ او د پهلوان دا خبره چې کومه ده په دې لازمي یقین وکړئ او رښتیا په خپله زندګۍ کې راولئ که نه بالکل صحیح خبره زموږ ډایرکټر صاحب چې دا کوم کاکې چې کوي نو خو په سوچ او سمج سره کوي او ځان به مونږ کړو اورې دا زمونږ ایوب چکول ټیټی دی چې څه وایي لکه تاسو اکثر په بعضې نه پوهېږي لکه څنګه چې مونږ باچا په ډایلاګ کې ویلي دا ایوب چکول ټیټی دی هلکه ملګرو شي انګړ بنګړ شو ما تاسو نه پاکستان زنده‌باد